د رب منونکو او عبادت کوونکو د رب العالمین کوم شی چې یقیني او خامخا د انسان مخې ته راځي او انسان د هغې سره مخامخ کېږي نو رسول الله به د هغې مذاکره ډېره کوله، بار بار به کوله، وقت په وقت باندې. لکه یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د قیامت مذاکره په هر مجلس کې کوله. نو د سلف صالحین عادت هم داو چې د قیامت مذاکرې، د قیامت د احوالو مذاکرې، د عذابونو مذاکرې دا به د صحابه کرامو سره مجلسونو کې کولې. او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله دا د څلورو امامانو منځ کې یو عظیم او درون امام دی. نو روایتو کې راځي کان مجالسه مجالس الاخره، مجالس الاخره د مجلسونو په ټول د آخرت مجلسونه وو، ځکه دا مخ ته بر روانو. دا رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم با داسې و جمعه د جمعه نو چې په منبر باندې با د جمعې فورز رسول الله د دجال ذکر نکو چې دې سبا خامخا تاسو ملاويږي او دجال سره مخامخ کېږي، ځکه دا کار راتلون کې دی او دا هغه دجال چې پس په شر غایب، دا شر دی او غایب دی او موږ به خامخا دغه سره ملاویږو. مؤمنانو په همدې شکل باندې مرګ ډیر یادوي، د قیامت احوال ډیر زیات یادوي، ځکه دې سره موږ تاسو نه ګرمي الله عزوجل ته معتبر ده او نه یخني معتبر ده، نه ځواني الله عزوجل ته خند او نه انسان ته فقر او د انسان دغه ژوند او د انسان دغه صحت او د انسان دغه بیماری الله عزوجل ته داس بانه نه ده. بس انسان باندې مر راځي، په وړي کې مر راځي، بجمی کوم راځي، فقر کوم راځي، غنا کې هم راځي. موږ تاسو باید چې د مرد فاره مذاکره کوو. یو استعداد او تیاری د مرد فاره هغه الوصایل حسنه، سړی باید مؤمن مسلمان زنانه ځوان پلار هر ورور هر خور هر مور هر نیا هر نیکه دا باید وصیتونه کوي همیشه د پاره، او د نیکی وصیتونه چې همیشه د پاره د وصیت کوي. کوم سړی چې وصیتونه کوي دا د مرد فاره مدګی لري، او دا چې غافل ګرځي او ټول عمر کې سن دی ویلي دلې شي قرضونه په وخت دي او راز نه وي، خطه لیکل دي خبره نه کوي، حرام خورل دي خبره نه کوي، ورانه کله دي خبره نه کوي، خلک په چټوړو باندې وهل دي، ویني توې کړی دي، د خلکو قصاصونه په هغه باندې پاتې دي او د هیڅ نو رب العالمین له ډک پکور شي. دا به څنګه تیارې د قیامت د فاره کوي؟ مؤمنانو خسته وصیتونه بچو ته وکړي، زنانو ته وکړي، خپل اولاد ته وکړي، د قیامت د فاره و مادګی ده او دا دغه د فاره و نه خده. صحابه کرام به د دې ډیر زیات اهتمام کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ دی باندې سخته بیماری ډیره زیاته شوله، نو نبی له سم یو څو وصایا وکړل، درې وصیتونه امام بخاری رحم الله را نقل کړی دي. یوه دا ویلي اوصیکم بکتاب الله عز وجل، د الله کتاب راټینګ کړئ، د الله بندگانو ورته کېنئ، زده کوي، ترجمه ولوري، تفسیر ولوري، تلاوت ورلوکي، وخی به دې برکت کې توې کوي، په لمنځونو کې وایي، د شپې په تهجد کې قران کریم ډیر زیات وي، بس ولول قران کریم. دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې العبد بس د غلامانو لحاظ کوي، د خپل وینځو لحاظ کوي چې د تکلیف چرته تاسو د تکلیف ورونه رسوي، ضرر ته ورونه رسوي. درې مسجد نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلیو الصلاه اله منځونو کې خلکو د منځونو مراعات کوي، کته چې په هر حال کې وي د منځونو ګوره عفو انسان ته نشته لري، ولو کې د بیمار دی په کټ کې پروت دی په اشاره باندې به کوي، خو لیکن د دې قضا به نه کوي، دا به په ځان باندې درن فټه نه غني. دا د رب العالمین عظیم مسؤلیت دی. نبی رسول الله فرمایلی اخرج المشرکین من جزیره العرب، د جزیره العرب نه مشرکین ټول لري کوي. بل وصیت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې اخرج اليهود من جزیره العرب، يهودان د جزیره العرب نه لري کوي. ویلي کزه ژوندې پایځو به دا کار کوم. نبی سم وصیت کړي او اجیز الوفد، ما ته وفدونه راځي، خلک د لری لری ملکونه راځي، زول جایزه ورکوم، تاسو مول ورکوي. دا وصایو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خسته وصیتونه وس امیر او پلار او نور د اخر فرم دا ډیره زیاته ضرور ده. یو صحابي دی هغه ته زبیر رضی الله تعالی عنہ وی د رسول الله د ترور زوی دی، د عبد الله پلار دی چې د خلافت اسلامي مکه کې اعلان کړو، او د اسماء رضی الله عنها میړه دی، او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داغه زوم دی. هغه چې کله جنگ جمل ته خپل زوی عبد الله راوخت ډیر زامنیو، ورته فرمایل وای بچیا زه دا ګمان کوم چې زه به یا مظلوم نه یا به ظالم غالب ګمان
ګمان مې در زو مظلوم مرما شهید کېګما خو په ګوره بچي په ما باندې قرضونه را پوري دي ډیر زیات دي قرضونه ته روخ دل دا قرض بیرته تل پلانکیزه کې مال له پلانکیزه کې مال له به ته نور مور خودل کزما دی جیداد او دی پیسو فورواله ونکه د پلانکی قوم نه وغواړه نور چنه به نه غواړي نور چته بلاس نه نسی وسیتونه مؤمنانو دا بری صحابه کرام بکول عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله وفات کېده ابو لؤلؤ په تور باندې و مسجد نبوي کې کوټه نقل کو یني به روانه وي خوراک به نه ازمید نو یو څو وسیتونه کړي خپل بچی دا یو ته دا ویل چې بچي ارمان می داده چې د محمد رسول الله د ابوبکر سره د عائشه په کوټه کې دفن شم ورشه کې اجازه ته وړه مال ته وسی هغه ورغه اجازه ته عائشه رضی الله عنها وکړه به دغه جنازه مل ته وړه مل ته دفن ده عائشه رضی الله عنها فرمای چې کله دا خبر ورغه فلا اوثرنه اليوم على نفسي دا زما مرزان د فار انتخاب کړو زب اوس د عمر په مغازه کې پریدم امام بخاری مولا نقل کړی بلې بسد بچی ته وګړي بچي ګوره په ما باندې او یا زره دینار درهم را باندې قرض دی دا به ګوره خلاصې خلافت د مؤمنانو دی د ټول دنیا خلیفہ دی خو لیکن وسید بچی د ګور چې ما باندې قرض را پور دی اے مسلمانانو تاسو څنګه تیاری کوئ یو دکاندار په لکونو روپۍ په ځامن راړول دي او تجارت د زرو روپو دی تاسو څنګه داس مسلمانانو به ته دی وسید کله دی زوی ته کله دی زنانه ته کله دی د خپل تر زامنو ته کله دی سبا ته مرشلې زامن بر به د بل چا سب مشتګری وانی او استاد هغه بنه خلاصي دا خو اسلامي نظامونه خو نه دي کنه چې مؤمن د دنیا نه لاړ شي اسلامي نظام وای ستا قرضونه ستا هلاکتونه ستا دیتونه د ټول ځل خلاصوم او کوم چې میراث فاتې ده د خپل ورثو ته ورلیکي د څه خو څوک کيم نه ځان دولتونه زمونږ نظامونه د مسلمانانو بوټو ته په تمه باندې چې څنګه رده د مالو خرمه څنګه د شرکت کې ځان ورنه باسم څنګه د مسلمانانو په دکانداري کې ځان ورنه باسم وصیتونه وکي مؤمنانو خپل غاړه خلاص کړي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي یو شپم نشته او د مسلمان لپاره دا مناسبه نه چې وشپدو به تیریږي او د دې وصیتونه کې بلکې الا وصیته مکتوبه عنده د سره وصیت کې لشي علماء د پاره وصایا پکار دي د شپې خپل بچی را جمع کوي زنانو ته وصیت وکړي نور ته وصیت وکړي د خپل بچو ته وصیتونه وکړي فقال الله قال رسول باندې وته وکړي پس ملار باندې ته وکړي د فتنو دورونه را روان دي د عائشه دورونه را روان دي دا به کم پلار دي کم ورور دي مشر کم عالم دي چې د خپل بچی را جمع کړي چې بچا ګوره د فتنو دور دي د شرور دور دي فتنو کې برخه ماره قتلونو کې برخه ماله د اسلامي نظامونو مخالفت مکوه د مؤمنانو ویني بے ځای مت وکوه غلاله مزه کاندر د چامو وها د پردي په کانډرو مو وروړه د مسلمانانو په قتل کې مشورو کې مکینه چې د تصمیم وتاړي ګری د سوچ کړی دا او د مسلمانانو د قتل په منسوبو کې ناشته دا یو مؤمن دا کار نه کوي مخ مرګ مؤمنان را روان دي مرګ منو او مرګ زمنګ مخ ته را روان دي یقیني دي هغه مؤمن به د مرګ د فاره مستعد او تیاری به ورلکي چې د وصیتونه وکي او دا د ابراهیم خلیل الرحمن وصیتو او وصى بها ابراهیم بني هغه په توحید باندې وصیتونه کړیو زمنګ زکه د ټولنه د خسارې په لور باندې روانه ده د تاوان په لور باندې روانه ده چې من کې د ایمان یو عظیم او لوی رکن چې په دې باندې اسلام ولاړ دار په کې نشته الله سبحانه وتعالى فرمای والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا زما دې په زمانه باندې قسم دې ټول دنیا د تاوان او د خسارې د هلاکت سره مخامخ ده سوا دا چانه چې ایمان راوړی دي او وعمل الصالحات او نیک عملونه کړی دي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر او یو بل ته توصیف په حق باندې کړی دي دین باندې کړی دي او یو بل ته وصایا وصیتونه دا په صحیح او پاک او سپیڅلي jihad باندې کړی چې په هغه کې به انسان باندې مشکلات راځي او په هغه باندې به انسان صبر کوي جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمای زما پلار عبد الله jihad روانو د رسول الله دویمه غزا ده د احد په دریم کال باندې کېدله او ډیره مهمه غزا ده زما پلار ماته وی بچیا زروانه مې د غزا ته او زه په ځان باندې ګومان دا کومه چې زه به خامخاولنه شهید په اسلام کې په دې غزا کې زه تاسو وصیت کوم ته ماته دې ټار څنګه راته ګرانی سوا د نفس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زمانونه پاتې او قرضونه را باندې پاتې د دې کاتره اخلاص کا د ایمان خوندانو خپل بچو ته وصایا د پتون په دور کوي بچي دا وظیفه کوا دا مکوا دا تجارت وکا دا مکوا د ځکه کېنه د ځکه مکینه علم کې د ګټه ده جمعه سره تعلق ساته مدرسې سره تعلق را ساته علماء سره تعلق ساته د نیکانو خواله ورزه اخلاق د سنبال کا بچي د محمد رسول الله په شکل وګرځه جامر د
داغي په شکل باندې وکا زکه زمنګ د ځوانانو او زمنګ د زنانو فرق په بازار کې نه کیږي یومږي بي ګنډې غوستلې دي بلم غوستلې دي یوم د جنې په شان تمخ دي بلم دي یوم د زنانو کارونه کوي بلم کوي یوم د پوساق په هر عالم او د هر مسلمان او د ارچا بچي بس په نظام باندې هغه ډیزنی حاکم کړي دي چې دغه د امریکا په کوڅو کې او دغه په کوڅو کې دا زمنګ غفلتونه دي چې موږ د بچو د وصایانو مؤمنانو غافل یو ځانونه وسین جوړ کوي وصیتونه وکړي خپل اولادونو ته د امر د فاره تیارې دي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين